د کار او ټولنیز چارو وزارت اړوند د پلچرخي فني او حرفوي زده کړو له مرکزه 1560 تنه له احتیاط څخه رغېدلي اشخاص فارغ شول. دغه کسان په 5 څانګو بیک ګنډلو، بوټ جوړولو، خیاطۍ، تعمیراتي برېښنا او د کورنیو برېښنایي وسایلو ترمیم کې له 4 میاشتو عملي او نظري زده کړو وروسته فارغ شول. په دغه غونډه کې د کار او ټولنیز چارو وزارت چارواکو وویل نن د 1560 تنو هغه هیوادوالو چې له کورنیو او ټولنې څخه جلا او د ژوندانه تر ټولو سختې شپې او ورځې تېرولې د بیا ځلې رغېدو وروسته نن په فني او حرفوي زده کړو سمبال دي. دوی دغه راز زیاته کړه د مسلکي زده کړو فارغ شوي ځوانانو له کورنیو څخه هم هیله کوم تر څو له هغوی سره د یو سالم او بامسؤلیته شخص په توګه برخورد وکړي، ځکه هغوی نور له مخدره توکو سره مقاطعه کړې ده او د افغانستان د اسلامي امارت د یو مسلکي کارګر په توګه د کار بازار او ستاسو محترمو کورنیو ته وړاندې کوي. د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي له نشهیي موادو تازه دغه 1560 رغېدلي کسان به د عادي او روغو انسانانو په توګه له خپلو کورنیو او ټولنې سره مدغم او له دې وروسته به هیوادوالو ته په اړوندو برخو کې د غوره خدماتو وړاندې کولو او د خپلو کورنیو لپاره د حلال رزق برابرولو مسؤلیت ولري. نن د کار ټولنیزو چارو وزارت اړوند د پلچرخي د فني او حرفوي زده کړو په مرکز کې درېیمه دوره د فراغت وه او په دې کې 1560 تنه هغه هیوادوال چې تازه له احتیاط څخه رغېدلي وو او دوی وړتیا د دې درلوده چې په فني او حرفوي زده کړو برنامې ترلاسه کړي یا د مرکزونو ته جذب شوي وو. په 4 میاشتو کې د دوی لپاره دغه زده کړیز پروګرام پلی شوی ده. له احتیاط رغېدلي او له دغه مرکزه فارغ کسان وایي خوشحاله دي چې له احتیاط رغېدلي او دلته یې خپلې زده کړې سرته ورسولې. نوموړي دغه راز وایي نور به لکه عادي کسان په ټولنه کې خپل کار او ژوند ته دوام ورکوي. تقریبا 2 سال پیش مرا جمهوری گرفت و در فنکس آورد و مدت 3.5 ماه در فنکس بودم. بعد از او آمدم 2 ماه اینجا تیر کردم و بعد از او در عرفه شامل شدم. عرفی خیاطی را 4 ماه درس خواندم. بسیار خوش هستم از امارات اسلامی به خاطر که زمینه زیرا برای ما مساعد ساخت که دیگه در اورایی که می رفتیم دیگه در اورا نریم، دیگه از این بابات پاک زندگی کنیم، همراه فامیل خود زندگی کنیم. دا درېیم ځل دی چې د فني او حرفوي زده کړو له مرکزه له احتیاط څخه رغېدلي کسان په بېلابېلو برخو کې له زده کړو وروسته فارغېږي. د یادونې وړ ده چې د کار او ټولنیز چارو وزارت پلان لري څو د هیواد د هر زون په کچه 1500 تنه له احتیاط څخه رغېدلو اشخاصو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.